سلامونه نیکی هیله په دې هیله چې روغ او جوړ یې. پاکستان وایي نوې ډیلي هر وخت کولی شي چې په اسلام آباد تیری یا برید وکړي، خو ځواب ته چمتو یو. ټول حال در سره په ویډیو کې شریکو چې آیا رښتیا سره هند غواړي په پاکستان باندې برید وکړي. ویډیو در سره حتما تر اخره پورې ګورئ. ورسره زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي همدا اوس سبسکرایب ورسره خوا کې د ګونګړي نشان ووهئ. ویډیو در سره حتما له نورو دوستانو سره شیر او لایک کړئ. پاکستان خبرداری ورکړه چې نوې ډیلي څه وخت هم په اسلام آباد تیری کولی شي، خو پاکستان د هند د دې ارادې څخه نړیواله ټولنه خبروي او کام په بشپړ ډول آماده دی چې د هند تیري ته ځواب ووایي. د پاکستان د پوځ د ویاند او د کورنیو چارو د مرکزي وزیر سره په ګډه یو مطبوعاتي کنفرانس ته په خپله وینا کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي د کشمیر په ستونزه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه د پاکستان لپاره یوه لاسته راوړنه او هند یې حیران کړی. هغه وویل چې هند د امنیت او شورا د غونډې ایسارولو دپاره ډېرې هڅې کړي، خو د نور زیات جزئیات ورنه کړل او رسنیو ته یې څه ونه ویل. هغه وویل چې 15 لسیزې وروسته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په فورم کې د کشمیر ستونزه راپورته کړې شوې او په دې کې د ملګرو ملتونو د قراردادونو ذکر هم شوی دی چې دا یو ډاډ بخونکې غونډه وه. د کشمیر په شخړه د پاکستان او هند ترمنځ په سیوا شوي تاوتریخوالي د غور کولو دپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو غونډه 13 ورځ ترسره شوه چې د چین په وینا په دواړو هیوادونو یې غږ کړی چې باید د جمو او کشمیر په لانجمنه سیمه کې یو اړخیز ګامونه پورته کولو نه دې ډډه وکړي. د هند لخوا د کشمیر د نیم خپلواکه حیثیت ختمولو وروسته 13 اونۍ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په دې شخړه د غور کولو په موخه ملګرو ملتونو ته د امنیت شورا د غونډې رابللو دپاره یو لیک استولی و. د پاکستان غوښتنو ته ملګرو ملتونو څه ځواب نه دی ویلی چې آیا کشمیر په شخړه د هندوستان وروستي ګامونه د ملګرو ملتونو د قراردادونو تر مخه ښه دي او که بد. په دغه مهال خپلو خبرو کې د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور ویلي هند که د پاکستان په ضد د هر رقم تیری هڅه وکړه نو د پاکستان پوځ به ورته د کام په ملاتړ غاښ ماتونکی ځواب ورکړي. هغه وویل هند کولی شي ډیپلوما په څیر یوه بله تش په نامه پیښه رامنځته کړي او بیا د هغې نه په جواز جوړولو د پاکستان په ضد تیری وکړي. په 14 فروری د هند په پلواما سیمه کې په هندي عسکرو یو ځانمرګی برید شوی و چې پکې په لسګونو عسکر وژل شوي او ژوبل شوي وو چې له دغه برید پړه هند د پاکستان په پوځ او استخباراتو شبکه آیسای اچولې وه او وروسته یې د پاکستان بالاکوټ سیمه کې بمباري کړې ده. د یوې پوښتنې په ځواب کې پوځي ویاند وویل نن د ځمکې د یوې ټوټې خبره نه ده بلکې د انساني حقونو معامله په مخ کې پرته ده او نړۍ باید دې ته کتنه وکړي. میجر جنرال آصف غفور وویل د پاکستان پوځ په خپله لویدیځه پوله د امن ټینګښت ته ځیر او ژمن دی، خو ختیځې پولې ته پام مدام د پاکستان د پوځ اولویت پاتې شوی دی. خپل نظرونه مو راته حتما په کمنټ کې پرېږدئ. ویډیو در سره لایک او مخکې شیر کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره در سره همدا اوس پښتو ټاپ ټي وي سبسکرایب ورسره خوا کې د ګونګړي علامه د هغه هم ووهئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم.